السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. صدق الله العلي العظيم. د مجلس ترنو حاضرینو، د دې ویاړمنې غونډې ګډونوالو، له هر څه نه مخکې زه تاسو ټولو ته او بیا خصوصا د کورنیو چارو وزارت رهبري او کارمندانو ته د دې ویاړلي اقدام مبارکي وایم چې د افغانستان تر ټولو مظلوم قشر، بیچاره او بېوزلي د دسیسو ښکار ځوانانو دپاره زمینه مساعده کړه. هغوی له پولیسوخته او له نورو سړکو له سرونو له پارکونو نه راټول کړو، د هغوی علاج کوي، د هغوی ساتنه کوي. دا یقینا یو تاریخي اقدام ده. ورونو، یو حقیقت باید موږ تاسو ومنو چې کله اسلامي امارت د حکومت چارې په لاس کې واخیستې، په دې وخت کې موږ ته څه په میراث راپاته و له تېرې ادارې نه. په تېر امارت کې د کوکنارو د کښت کچه 0 ته راټیټه سوې وه، خو په تېرو 20 کلو کې افغانستان د نړۍ په سطح د کوکنارو د تولید اول مقام خپل کو. د تېر امارت په دوره کې موږ تاسې په سوونو یا په زرګونو معتادین لرل، ولې په تېرو 20 کالو کې د افغانستان 40 لکه انسانان چې په هغو کې ښځې، ماشومان، ځوانان، د پاخه عمر خاوندان دا شاملو، دا په نشو اخته سو، معتاد سو. اوس الله تعالی د دې فرصت راوستی ده چې د هغوی علاج کیږي. د کوکنارو کښت بیا 0 ته راټیټ سو، او د معتادینو د علاج لپاره دغسې درنې غونډې او تدابیر نیول کیږي، په میلیاردونو افغانۍ بودیجه ورته خاص کیږي. دا یقیني د ویاړ اقدام ده، د فخر وړ ده او یو تاریخي اقدام ده. متاسفانه له تېرې ادارې نه موږ ته تر پولیس سوخته لاندې نشیان او پوډریان په میراث راپاته سو. د سړکو په غاړو او په پارکونو کې نشه ځوانان په میراث راپاته سو. تس بانکونه په میراث راپاته سو، او اداري فساد او نورې هغه ناخوالي چې اوس یې موږ په اصلاح لګیا یو، او الله دې توفیق راکړي چې اصلاح سي. نن الحمدلله که له یوې خوا مخدره مواد 0 ته راټیټ سوي دي، له بلې خوا د معتادینو علاج شروع ده، له بلې خوا نړیوال بانک هم په دې اعتراف کوي چې د افغانستان اقتصاد په ښه لوري روان ده. او نن د روڼتیا نړیوال سازمان دا خبره ورکړو چې افغانستان د فساد په مرتبه کې 40 درجې راپورته سوی ده، یعنې ښه سوی ده چې فساد ختم سوی. په حقیقت کې خو له دې نه ډېر زیات پرمختګ سوی. خدای دې بیا هم خیر یوسي چې په دې 40 قدمه باندې اعتراف وکړو. نن په هیواد کې الحمدلله لوی پروژې د همدې دپاره شروع سوي دي چې ځوانانو ته کار پیدا سي، هیوادوالو ته روزګار پیدا سي، او هیوادوال هم په خپل وطن کې آباد او بسیا سي. ورونو، په تېرو 45 کالو کې به دومره غټه پروژه په افغانستان کې نه شروع سوې لکه نن چې د کوشتېپې کانال ده، چې له 3000 نه
زیات یوازې وسایت کار پکې کوي. همداسې په هره برخه کې د افغانستان د راپورته کېدو کوششونه روان دي. هغه کاذب اقتصاد چې له خارج نه په هوا کې پم کېدله تر هغه نه موږ ته دا ډېر ښه ده چې په خپلو پښو په تدریج سره ودرېږو. دا نن د موږ دپاره ډېر لوی افتخار ده چې د خپل حکومت بودیجه له خپلو عوایدو نه جوړوو. خو افسوس د هغه چا په حال چې د بشر د حقوقو نارې وهي او پرون د مخدره موادو د مخنیوي دپاره په سلهاوو میلیونه ډالر لګول، خو مخدره مواد ورځ په ورځ زیاتېدل تر څو افغانستان لومړي مقام ته ورسېدو. نن چې مخدره مواد صفر ته راکښته سوي دي، ولې څوک کومک نه کوي؟ ولې زموږ د دهقانانو لاسنیوی څوک نه کوي؟ پرون چې د معتادینو تعداد ورځ په ورځ زیاتېدو، بالاخره 40 لکه ته ورسېدو. نن چې هغه معتادین راټولېږي، علاج ورباندې کېږي، ساتنه یې کېږي، غذا ورکول کېږي، لباس ورکول کېږي، تداوی یې کېږي، نن ولې څوک کومک نه ورسره کوي؟ معلومه ده چې دلته د بشر د حقوقو نه د یوې پلمې په ډول باندې استفاده کېږي. نن الحمدلله چې مخکې به د کورنیو چارو وزارت پولیس له خپلو هیوادوالو سره په جنګ اخته وو، نن د خپلو هیوادوالو د نجات لپاره قدمونه اخلي. نن د خپلو هیوادوالو د حفاظت لپاره قدمونه اخلي. دا یو ډېر لوی توفیر ده. الله تعالی د دا نعمتونه په افغانستان باندې دایمي ولري. ورونو، په اوسنیو شرایطو کې چې په سیمه کې په دنیا کې کوم کړکېچونه روان دي، د افغانستان اسلامي امارت دې ټولو ته متوجه ده. افغانستان د سیمې په سوله او په ثبات کې بهترین رول لوبولی سي او لوبوي. نن افغانستان یو امن افغانستان ده. نن افغانستان له خپلو ګاونډیانو سره بهترین اړیکې لري او راشه درشه لري او تجارت لري. موږ په دې پوهیږو چې په سیمه کې اقتصادي مشکلات د ګاونډیو هیوادو کې څومره زیات دي، خو افغانستان د دې ظرفیت لري او دې ته آماده ده چې د سیمې د اتصال دپاره، د اقتصاد د ودې دپاره، خصوصا هغه کمی چې په سیمه کې احساسیږي تر ټولو زیاته هغه د انرژي کمی ده، او افغانستان دې ته آماده ده چې په دې سلسله کې جنوبي اسیا او مرکزي اسیا سره وصل کړي. موږ ډېر تعجب کوو چې پرون دلته بمونه ورېدل، دلته جنګ و، اشغال و. په هغه وخت کې د لویو لویو پروژو دپاره لکه کاسازر بودیجې تخصیصېدلې، نن چې زمینه مساعده سوې ده، هغه پیسې معطله سوي دي او هغه پروژې درېدلې دي. بالاخره به بیا هم د سیمې مجبوریت ته په کتو، ضرورت ته په کتو دغه پروژې به عملي کېږي. هم به د ټاپي پروژه باندې کار شروع کېږي انشاءالله، هم به د ټاپ پروژه باندې کار شروع کېږي، هم به د کاسازر په پروژه باندې، او هم به د سرخاندریا او خیبر پښتونخوا تر مابین د افغانستان له لارې د اورګاډي په پروژه چې اوس هم شروع ده. په دې ټولو برخو کې افغانستان آمادګي لري. افغانستان له نړۍ سره مثبت اړیکې غواړي. افغانستان د خپل 40 کلن تیر تاریخ چې له جنګونو او له کړاوونو او له اشغال سره مخ و، ډېرې تجربې ترلاسه کړي دي. نور به افغانستان د نورو لویو قوتونو د سیالۍ ډګر نه وي. دلته به مثبت رقابت وي، دلته به اقتصادي رقابت وي، دلته به مثبت اړیکې پالل کېږي. له نیکه مرغه چې په امنیتي برخه کې د پام وړ مثبت بدلون راغلی. د افغانستان په 400 ولایتو کې په 400 کمو زیات ولسوالیو کې موږ هیڅ کوم امنیتي پیښه نه لرو. د افغانستان په ټوله جغرافیه کې په یو غز مځکه باندې د دښمن تسلط نشته.
په افغانستان کې ملوک الطوایفي او د قدرت جزیرې ختم شوي دي. یو واکمني دلته حاکمه ده. له دې نه باید نړیوال هم ښه استفاده وکړي، د سیمې هیوادونه هم ښه استفاده وکړي او افغانانو دپاره خدای یو لوی نعمت. هغه هیوادوال چې د اسلامي امارت د تخریب دپاره یې مټې رانغښتي دي او تخریب کوي، بدنامۍ کوي، هغوی ته وایو چې په خپل ملت ورحمېږئ. کاش کې تاسې د یو داسې نظام څه ارمانونه کولی چې هغوی دلته په میراث باندې مثبت څه پرېښي وای. هغوی خو دلته موږ ته پوډریان را پرېښول، هغوی خو تس بانکونه را پرېښودل، هغوی خو فساد را پرېښو، هغوی خو دلته د بېحیایي ریکارډ جوړ کړو. نو راسئ د خپل نظام په څنګ کې ودرېږئ، د خپل ملت د جوړېدو دپاره به لاسونه سره ورکړو، د ورورۍ په فضا کې به کار وکړو. دا بهترین فرصت ده چې په لومړي ځل باندې دلته داسې تحول راغی، داسې نظام راغی چې ټولو مخالفینو ته عفو اعلان شو. یو کس هم د سیاسي مجبوریت له وجې دې ته نسو مجبوره چې هېواد پرېږدي. که څوک د نورو مجبوریتونو له وجې ځي، هغه د هغوی کار ده. ورونو، تاسې وخت قیمتي ده. په دې وروستیو وختو کې د خیبر پښتونخوا په کوهاټ کې 40 تنه ماشومان په اوبو کې غرق سو. موږ له هغو سره د خپلې خواخوږۍ او د تسلیت پیغام شریکوو او ځان له دوی سره په دې غم کې شریک بولو. همداسې په پېښور کې په یو مسجد کې لویه چاودنه وسوه، ډېر درانه تلفات یې واړول. په دې غم کې هم له خپلو پېښوري وروڼو سره ځان شریک بولو. افغانستان تېر 45 کاله په جنګ کې تېر کړي. د جنګ او د درد هغه تکلیف احساسولی سي. د پاکستان له محترمو وزیر صاحبانو نه هم هیله کوو چې د خپل بام واورېدي، د بل چا په بام نه وراچي. خپل مشکلات په خپل کور کې وګوري. موږ دا مشوره ورکوو چې د پېښور د چاودنې دقیقه پلټنه وکړي. دا سیمه له جنګ او له باروتو او له چاودنو سره بلده ده. دا هیڅ امکان نه لري چې یو ځانمرګی یا یو واسکټ یا یو وړوکی بم یا یو بوشکه د دومره غټ تخریب وکړي. لہذا چې په تېرو 20 کلو کې موږ داسې یو بم ونه لیدنم، یو داسې واسکټ ولید چې هغه د مسجد چتونه هم والوځي، هغه د پسونو انسانان هم له ځان سره والوځي. نو لہذا د دې باید دقیقه پوښتنه وشي، د دې باید دقیقه پلټنه وشي. افغانستان ته د پلوی ګوته نه نیول کېږي. که څوک وایي چې افغانستان د ترهګرۍ مرکز ده د دې په اصطلاح، نو خو ته وایي چې ترهګري بیا سرحد هم نه لري. نو که ترهګري په افغانستان کې وایي، بیا به دا ترهګري چین ته هم غځېدله، دا به تاجکستان ته هم غځېدله، دا به ازبکستان ته هم غځېدله، دا به ترکمنستان ته هم غځېدله، دا به ایران ته هم غځېدله. نن چې هغه ټول په امن دي، خپل افغانستان هم په امن ده، نو معلومه شو چې دلته دا خبره نسته. لہذا یو له بل سره باید همکاري وکړو، یو بل ته د ورورۍ لاس ورکړو، یو په بل باندې تورونه ونه لګوو، یو له بل سره د دښمنۍ تخم ونه شیندو. دا دواړه مسلمان هیوادونه، مسلمان ولسونه یو د بل ورونه دي، یو له بل سره به د ورورۍ په فضا کې کار کوي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.